خبر دا درکو چې دمګړی موږ ته راورسېد صدر مملکت د آرمي چیف سمرې باندې دستخط کړی دی او تاسو ته بیا هم خبر درکو چې صدر مملکت د آرمي چیف سمرې باندې دستخط کړی دی او دغه بریکینګ نیوز دی، تازه خبر دی چې موږ تاسو ته درکو دمګړی موږ ته راورسېد صدر مملکت د آرمي چیف سمرې باندې دستخط کړی دی. یو ځل بیا هم تاسو آگاه کوو، تاسو ته خبر درکوو چې صدر مملکت د آرمي چیف سمرې باندې دستخط وکړ. په همدې حواله یو ځل بیا هم تاسو ته تازه خبر درکوو چې صدر مملکت د آرمي چیف په سمرې باندې دستخط وکړ. یو ځل بیا هم تاسو ته تازه خبر درکوو، صدر مملکت د آرمي چیف سمرې باندې دستخط کړی دی. په همدې اړه به تازه ترین اپډیټ اخلو د خپل همکار حنیف الرحمن نه. جی حنیف الرحمن، تفصیلات له تاسو سره څه دي؟ جی بالکل، صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي په انتهایی مهم سمرې باندې دستخط کړی دی او هغه تمام ګنګوسې کومې ګنګوسې چې وې چې دې به دستخط نه کوي او داسې عمران خان په وینا به کېدي چې دې شل ورځې پورې دا مریض دی دا د ځان ښکار کړي، خو دا تمامې ګنګوسې ختمې شوې او نن چې دی د عمران خان سره په لاهور کې د ملاقات نه پس اطلاعات دا دي چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي په دې سمرې باندې دستخط کړی دی او هغه تمام تر چې کوم خبرې کېدې قیاسارنې کېدې هغه زما په خیال نن چې دی ختمې شوې. دا ډېر مهمه فیصله وشوه او د پاکستان په معاشي سیاسي کوم اقتصادي صورتحال کوم د ځان ښکار و کوم غیر یقیني صورتحال و کوم هنګاني کیفیت و هغه د دې سمرې باندې دستخط نه پس زما په خیال دغه تمام څیزونه چې کوم دا به سټیپلاین شي، دا به یو وارې بیا ټریک باندې شروع شي ځکه چې ډېر زیات سیاسي اړیکې هم موجود وو او سیاسي چپکرش چې کوم دی هغه هم سیوا شوی وو. نو دا ډېر مهمه خبره ده او دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دا تعیناتیانې چې کومې دا دواړه دا متنازع جوړې شوې وې، خو بیا هم د ډېرو کوششونو د خلکو د چې کوم مختلفې خبرې کېدې د هغې مختلفې قیاسارنې کېدې هغه تمام ختمې شوې او صدر او ډاکټر عارف علوي چې نن کوم دستخط وکړو د هغې نه پس زما په خیال د سیاسي چې کوم غیر یقیني صورتحال دی دا به هم چې دی سر ته ورسي او اوس به چې دی معاملات کېدی شي چې لږ څه طرف ته راشي. دا انتهایی مهمه فیصله ده او انتهایی مهم ډیولپمنټ د پاکستان کې یو وارې بیا خپل کتونکو ته موږ وایو چې ډاکټر عارف علوي صدر پاکستان چې کوم دی هغوی په دغه سمنې باندې دستخط کړی دی او د هغه دستخط نه پس چې کوم دی د آرمي چیف او د چیرمین جنرال صاحب چې کوم تعیناتي ده په هغې په حواله باندې چې کوم معامله د هغه سر ته رسېدلې ده. ډیره زیاته مننه کوو حنیف الرحمن له تاسو څخه، ډیره مننه. تازه خبر درنو لیدونکو تاسو ته دا درکوو چې صدر مملکت ډاکټر عارف علوي د آرمي چیف سمرې باندې دستخط کړی دی چې جنرال آصف منیر نوی آرمي چیف تعینات شوی دی. یو ځل بیا مو هم خبروو صدر مملکت ډاکټر عارف علوي د آرمي چیف په سمرې باندې دستخط کړی دی. نو یو ځل بیا به هم په همدې اړه تاسو ته خبر درکوو صدر مملکت ډاکټر عارف علوي د آرمي چیف په سمرې باندې دستخط کړی دی. یو ځل بیا مو هم آگاه کوو صدر مملکت ډاکټر عارف علوي د آرمي چیف په سمرې باندې دستخط کړی دی. جنرال آصف منیر نوی آرمي چیف تعینات شوی دی. په همدې اړه باندې زموږ سره مبارک علي د ټلیفون په کرښه دی، په همدې اړه به نور تفصیلات د هغوی نه اخلو.